په روژه کې سترګې تورول څنګه دي؟ حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته سړی راغی چې سترګې مې خوږیږي، آیا زه سترګې تورې کم؟ حال دا چې ما روژه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې او تورې که. د سترګو تورول د علماو په دې کې اختلاف ده. بعضې علما وی هغه قسم رانجه یا رنګ چې اثر بیا په ستوني کې ښکاره کیږي، رنګ ښکاره کیږي یا یې خوند ښکاره کیږي، نو هغه ناروا دي. او که داسې و چې په ستوني کې اثر نه ښکاره کېدو، بیا پروا نه لري. او عام علما جمهور په دې دي چې نه، ستوني کې اثر ښکاره کیږي که نه ښکاره کیږي، رانجه پروا نه لري. سترګو کې چکک اچول په روژه کې پروا نه لري. ولې؟ د سترګې تورولو نه هلته کله په ستوني کې تور د رنجو اثر ښکاره کیږي، خو منفذ اصلي نشته چې په منفذ د لارې نه تللي، دا د مساماتو د لارې نه تللي. د سترګې نه دماغ ته منفذ شته لیار، او نه ستوني ته لیار شته. دا چې ځي د سر نه چې اوښکې راځي، دا لکه خوله رشحه د هغه طرف نه دا شی راځي او دلته جمع کیږي او د دغه لیارې نه بیا وځي. دماغ ته هم سیده نه ځي، معدې ته ستوني ته هم سیده لیار نه لري. او زموږ فقه کتابونه زخمونه عامه جافه دا ذکر کوي چې یا دماغ ته کومه دوایي داخلیږي روژه په ماتیږي، یا خېټې ته کومه داخلیږي روژه په ماتیږي. چې دغه نه وي نو په هغه باندې روژه نه ماتیږي. پزه کې دوایي وڅڅوي روژه په ماتیږي، ځکه خو هغه د لیار ده، ښکاره لیار د ستوني ته ځي، او سترګې نه ستوني ته ښکاره لیار نشته، په دغه باندې روژه نه ماتیږي. دغه په بنیاد علما دلته دا فتوا ورکوي چې په ستن لګول، انجکشن، پشکاری کول باندې هم روژه نه ماتیږي. ولې؟ په پچکاری باندې دوایي غوښې ته خو په منفذ داخلیږي، دا ستن سروی ده، د بمبې نه خو په سروي غوښې ته داخلیږي. اما د دغه مځکې نه غوښې نه چې معدې ته رسیږي، دلته منفذ نه لري. دا د مساماتو د لارې نه وي، که د رګ ستن وي او که د غوښې ستن وي. ځکه رګ د انسان هم مجوف نه ده، د ونې ریښې دا رګونه دي، د ونې ریښې دا رګونه دي، خو دا ریښې دا پوست نه مغز شته که دغسې صرف ګوګ پوست ده، خو مغز لري ډک ده که نه. خو سره له ډکوالي د اوبو راسونه هغه سر ښکارو شاخو ته د څه شي د لارې نه کېږي، د دغه ریښو د لارې نه کېږي. اوبه رسیږي خو په چڼکه په شکل، د جپې په شکل سوکه سوکه سرایت کوي، دا نو کش کوي. دغه رګونه هم وایي داسې دي، مجوب خالی نه دي لکه پیپونه چې دا جوس په چکې، خالی نه دي، ډک دي. خو چې دوایي خوشي کې دغه دوایي داسې د سرایت کوي لکه هغه نو چې سرایت کوي شاخو ته، دا هم دغسې د که معدې ته رسېږي که زړه ته رسېږي. نو لحاظه دی وی چې روژه نه په ماتیږي. دغه ځای علما که دا غټ سیرون ولګویم وایي روژه نه په ماتیږي، رګو ستن باندې لګویم روژه نه په ماتیږي، د غوښې چې لګویم روژه نه په ماتیږي. اما دو کتابونه ما چې لیدلی دي، دا چې پام اخیستی مې ویو، د ستنې اقسم بیر شریف ورکړی، په دغه باندې ډېر بهترین تحقیق کړی مفتي عبدالقدس. هغه ډېر لوی تحقیق کړی دی د لغاتو د دغو کتابو په عنوان، چې جوف عام کړی ده. ګورې جایفه موږ خو عام دغه معده اخلو، چې جوف معدې ته کوم شی رسیږي په منفذ اصلي، نو روژه په ماتیږي. دغه ته جایفه هغه دا ثابتوي چې هر باطن ته جوف ویلی کېږي، دا رګ هم جوف ده، او دغه ته په منفذ اصلي دوایي ورغله که نه ورغله، ستنې نه خو ستنې کې خو سروای ده، خو په دغه منفذ اصلي باندې که نه دوایي ورغله.
که غوښه دم جوف ته د دننه بدن ته ټولو ته دی دا ثابتې جوف ته بیا جوفونه تقسیم کړي دي د کتابو په حواله بعضې جوفونه داسې دي چې دوایي ورته ورسیږي روژه په ماتیږي خو کفاره نشته بعضې جوفونه داسې دي چې دوایي ورته ورسیږي یا د خوراک شی ورته ورسیږي کفاره هم شته د خوراک د چکاک شی د دوایي شی منفذ ته جوف ته چې ورسېدو بعضې جوفونه داسې دي لکه معده لکه دماغ هلته کفاره هم شته او بعضې جوفونه داسې دي چې کفاره نشته دوایي په غوږ کې وڅڅوله روژه په ماتیږي که نه جوف ته معدې ته دماغ ته نه رسیږي خو داسې جوف ته چې د هغه باندې کفاره نشته لیکن روژه په ماتیږي په ټوپک چا وویشتې په غیش یې وویشتې دلته په دغه خېټه کې ولګېدې پورې ورې سروی شي روژه ماتیږي که نه دا معدې ته ځي که په خېټه کې ننوت دا رسیږي که نه خو دغه شی ته ویل کېږي خو د بدن د ضرر شی ده فایده هم نه ده خو نن جوف ته چې داخل شو هغه د روژه په ماته ده خو کفاره نشته چې د فایدې ځای ته ورسیږي لکه جوف ته معدې ته او دماغو ته نو بیا په یو صورت کې دی وی چې کفاره هم شته او چې د فایدې ځای ته نه رسېدلی خو جوف ته داخل شي بیا مثانه اوس خو نو ما یې د پروسه اول کال مې کتلې ده که مې پیدا کړه رساله نو ذاتي احتیاط ما مطلب دا ده چې زه خو مفتي نه یم د افتا کورس ما نه دی ویلی خو دغه علما دا ازادي کوي مفتي شفیع صاحب هم حالات جدیدي کې لیکلي دي چې دغه ډراپ لګویم روژه نه په ماتېږي مفتي فرید صاحب په منهاج کې لیکلي دي چې په ابره په ستن باندې که د رګ وي که د غوښې په دغه باندې روژه نه ماتېږي دغه چې مې د نورو مفتیانو نه لیکلي دا د وخت نورو مفتیانو نه لیدلي دي چې څوک ورغلی پوښتنه تر کړي هغه ورته ویلي دي چې روژه نه په ماتېږي اما دغه رساله م چې ولې د یو بل مولي احمدزی په نامه صاحب ده ویلې چې زه یې ډاکټر نه مې پوښتنه کړې ده د رګ او د غوښې تفریقه کړه چې دا د رګ دوایي دستي چې دلته څنګه ستن لګوي هلته بیا ورسېږي او د غوښې دومره زر نه رسېږي نو د رګ په والا روژه ماتېږي د غوښې بعضې استادان د رګ او د غوښې تفریقه کوي چې په غوښه باندې نه ماتېږي او د رګ احتیاط دا ده چې خطر د هلاکت نه وي دوایي په الماخستان کې استعمالیږي ستنې لګویل کېږي مریض ته څه خطر نشته نو نه دي ماتې د ورځې د ستنې نه لګوي نن سبا خو دومره سهولت ده دومره ازادي ده غاښونه باسي په روژه کې په خوله کې دننه دلته ستن ورکوي وایي روژه نه په ماتېږي معمولی طبعی معمولی ډاکټر ته وایي چې دستي ستن ورکوي د رګ او د غوښې د دغه مابین کې تفریقه نشته ما نه چا پوښتنه وکړه یو امیو وایي په داستان باندې روژه ماتېږي که نه ده هم خود یې چا نه څه شی اورېده ما ورته ویلې چیرې وایي څنګه مال افغانستان کې که په پاکستان کې تا څنګه هغه مال په پاکستان کې نه په ماتېږي په افغانستان کې په ماتېږي هغه علما فتوا ورکوي چې ماتېږي دا علما فتوا ورکوي چې نه ماتېږي نور ما په خپله کورس د فتوا مالې کړی نه ده نو احتیاط دا ده دلته خو یې لیکلي دي چې نه په ماتېږي د دغه حدیث مبارک په تقاضا باندې او دوی قیاس کوي چې سر غوړ کې هم د مساماتو د لارې نه دماغو ته غوړ رسیږي خو روژه نه په ماتېږي غسل وکړي د مساماتو د لارې نه اوبه بدن ته رسیږي تنده ماتېږي خو روژه نه په ماتېږي نو سترګو چې رانجه واچوې ستوني ته د مساماتو د لارې نه رسیږي خو روژه نه په ماتېږي دی ټول ذاتي په دغه باندې قیاس کوي او هغه جوف ورته عام کوي چې جوف مطلق داخل ته بطن ته ویل کېږي صرف جایفې ته معدې ته جوف نه ویل کېږي مطلق داخل ته جوف ویل کېږي خو دا جوفونه بیا تقسیم کړي نو هر رساله که ما بیا پیدا کړه نور خو زه هم ذاتي مړی یم تاسې چا وویل چې بیا به یې ګورو هغه ذاتي بیا پاتې شي که نه